کوي وي چې کله را نږدې کړم یو وارې دې دا الفاظ ویل شو بیا ویل شو او چې کله را نږدې کړم ما به چې زمانه وښته پروا نو د دې لپاره تکالیف هر چا برداشت کړو لیکن ما ته چې په دغه اقرا لفظ باندې کوم تکلیف میلاو شوی دی د دې ټول تکالیف یو طرف تکا او صرف دا لفظ اقرا چې دا بل طرف تکا دا غیر زیات تکلیف ما د دنیا په مخ باندې او خپل باندې ټول تکالیف او شخصیت او شان د وګورا چې فرشتي را روان دي حضور یو طرف ته ترازو طرف ته هغه برابر په ترازو کې دې بل طرف ته یو صاحب راولي عام کا سوتره بیا چې یې فرشتہ وایي کوم څنګه سره نکړو دوی درې نکړو بیا ورته وایي په دا ټول دنیا روانه او په یو اړه کې کېږي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شخصیت بل طرف ته کېږي نو یاد ساته چې د حضور برابر وا دنیا او د آخرت نظام نشي داس شخصیت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه کله قرآن دا روان شو دا هغه چینه د چینه الحمدلله موږ ټول ناز یو دا هغه چینه برکت نه فرمایي موږ وایو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ابتدا کے نبی کریم فرمائے الف لام میم تمام محدثین تمام مفسرین تمام قراء تمام شیوخ ٹول پٹول کے حاصل دیا دین نفسنا بلکہ حروف مقطعات سن دی ٹول مونگا خبر کو الف لام میم بدک کدے کی نمونگا زین ختم تھی وکدا لفظ بدغه دې کې الفاظ راوځي الله اعلم بمراده چې د دې لفظ او الفاظ په معنا باندې صرف او صرف یو الہ کوي بل څوک نه کوي لہذا موږ په دې ابتدایي الفاظ متاثر شو نو ټول علوم چې راوځي هغه ټول علوم الله په سورۃ فاتحه کې دي وآغا تورات زبور انجیل تمام صحائف پوری دن ٹھول علوم ودی کے ملاوی وإذا ٹھول علوم سورة فاتحه سر روالی لی اللہ رفضت اغمیوڑا فإیاک نعبد وإیاک نستعین دی ورواشو اور دغا ٹھول علوم دغا دین اوجد شو ربا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ واشو اور ٹھول علوم لارو اور بسم اللہ پا باقی جلین وزید کرو وی اغا ٹھول علوم دہا بسم اللہ دا لفظ نظری لارو دامین اللہ لکنو نقطہ لگی اللہ فا اغا لفظ بابا اغا نقطہ کی اللہ دا ٹھول علوم کے خودو او دا خلافرین اغا ٹھول علوم میرو او لارو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کے در نظر الحمدللہ دا غار سبق دے دا غار فکر دے دا چینرا روان شویدا چې الحمدلله نن د دنیا په مخ باندې د صحابه جعلې نن د دنیا په مخ باندې د تمام مسلمانانو د قربانو سره جعلې دا وجه صدا دا صرف د دې اقرار لفظ په بنا باندې او قرباني چې الله رب عزت نن دوه چې د دین د فارستړي او حضور اقرار لفظ پوری او وی فرمایو دغه لفظ په بنا باندې دغه لفظ په بنا باندې ټول علوم په دنیا کې خارج شو او دا بل افریده کې کله حضور لفظ اقرا وی دغه اقرا لفظ په وجه باندې الله تمام دنیا کې حفظاء علماء محدثین قراء راټول چې الحمدلله دغه ورشو دغه اقرا لفظ په وجه دغه الفاظ په بنا باندې الحمدلله المنکرات او دغه سترګې چې کوم د جبرئیل حضور سره لګېدلې دي دا سترګې د الله جل شانه د ذات نظر احاس کوي هغه رواني کوم نظر د حضور د جبرئیل سره لګي د جبرئیل صلوات و سلام سره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه سره تمام صحابه کرامو د تمام تابعین
تابعین تمام تابعین صلحاء و بزرگان او بیا الحمدللہ بدی زمانہ کی مقدان تو پورو جاگا ناقص و کمزوری زمان اللہ رضا کے صحبت او دا حبیب شریف صحبت اپتم جوڑے تو فضیل بانی کرو حاق کے رب حاجری دا اللہ شکر و باسل بکار دی او دا مجلس دی کہ بدی مجلس کے زمان دا ناس تا دا خیر نخاری دا او بیا دا سو قرآن راتل او دا سو مبلغین راتل چاہیو دا دین پرچار دا دین ستنی دی والحمدللہ خدا لفظ اقرأ نن الحمدللہ ہم دل دوائیو دار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دا او آقا کابر تمہیں بیا سوچو جا قرآن حفاظت سکتوں کو تو پیغمبر علیہ السلام فقر دے قرآن زمون تفارا آقا پسینے کے میرے ساتھی تو آقا ملال روان دے قرآن زمون تفارا سینہ کے ساتھی تو پیغمبر علیہ السلام روان دے لو بیو قرآن باندے بیو شاخ باندے بیو گانی باندے بیو سرمان باندے یو حدوکی باندے دا قرآن ملی کلیشو دا واحد کتاب دے کہ الحمدللہ دا اللہ محفوظ ساتھ لی آقا لوح محفوظ نراروان انسانان سنے کرابے لیان ساتھ انا نحن ننزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون لدے حفاظت اللہ رمضان تخبر گئی اور یاد ساتھ غبر اور مالا سے عجیبہ ہوتا خوب مریدو دا صرف دین فارغ مچیایا انسان سرا اور یا خصوصا پسینہ کے کم قرآن کھولتے بسر اشعار و اشعار کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی بیو مقبال ویدہ سوشو بیو رحمان دیری کی دا مسلمانانوں کو تفرانی تجریه دا کفار قدلی او دا کتابونا والا جنیل پر اسلیم او ربون کے عشر یا دریائنین دے ولی ولی دیو پیسو چتا کرنا ملک کتا کردا او مدو دوران کے اول دیر زیاد ہو جڑن بیو خاندل بندے ادرکتا سو کچھنے ول او جملو بیو خاندل وی جانم پدی وجہ مسلمان دون فقبلت سردی جدد دین جری زیر زبر شو او دے خاموشی اختیار آئی او خان نموری یو بچی تے آوازو یو بچی راشا او جکل راگل یو بچی تا سو سپاری آدھی کرنی وی ماں شبک سپاری آدھی کرنی بچی شروع کا اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم در آخر پور لگیا اڈیر زیاد خوشحال شروع خاندل پذیر ہو گیا نابل اور میں صاحب مخلوق کیوں نہیں دو اگر ماتا ہوئی وہ یہ مخلوق کیوں اس وقت مخلوق بیان رہی وہی وجیبہ و تکار ہوئی جہنم تدلیو وہی تم جہنم کی وہی تم رہتا اللہ خوب جانا شو مائی جانے ولے وہی جانت پدے وجہ جماعت بجہنم گڑیر میں انتہائی تکلیف ہو دیر زیاد تدور ہو لیکن جگہ وہ اتجولی جو اکاتا رسول نو آیا عام نسامت عام انسانات ہو لیکن تا قرآن سرکالوں کا بنا بانے اللہ فرمائی جدا قرآن والا سینہ چلی کم دن ندی کی محفوظ قرآن میں نابچر چلی دے جہنم لگی آغا مسکوہ جو اتنشی الحمدللہ مولا خوشحالی پکار دا او بندروں کا کامل راغلی دیو دیر انگے کی او دیر مشکلاتوں کے مصروفیاتوں کے مغلق کے مدیوں کا اپراک رو ندیو نساوی دل ندیو دارات دل ندیو دا ناستا ندیو دا زیارت کول او بیا الحمدللہ ندی اکابر صلی اللہ صلی اللہ وفل ویچاچی و عالم سرا یو دا قرآن حافظ سر ناس کا اکلا ویدر پیغمبر علیہ السلام مبارک سر مسامحہ و ناس کا اکلا وچی سال عبادت کرتا پیوں کو کپیوں سے کن کی مجھائی